الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمو شخص خبر واقع بارد اور کی اور د جهنم چې قرآن او سنت دغه عظمت او دغه تشریح او تفصیل بار بار کوي، د دې وجنه چې انسان تر څو پورې دغه نه ویریږي او هغه کارونه وکړي چې سړی په جنت ته داخل شي، د هغه شي ځان وساتي سړی په جهنم له داخليږي. دې ځې پورې ډېر متعدد مسائل ذکر کړل. د اور ولا صفات اکثر اهل د اور بچو کی او کله چې داخله جهنم له داخل کړي شي، نو په دې کې سخت انسان په دوار د عذاب د اور ولا د اور له داخله دل په کومه طریقه د جهنم څوکیداران او د جهنم د اور صفات ذکر کې دغه درکات منازل او دا خبره ته شګړه چې کله سړی جهنم له ورو ورزول شي، نو دا به ګرميږي بچا او په زرو کې 999 د جهنم ولا یو د جنت ولا د هغه حدیث تفصیلی تشریح. نن به دا خبره ذکر شي د جهنم زولنې اتکړی او کله چې جهنمین جهنم لا الله عزوجل ورو ورزي، نو د دې خلکو به خوراک سي. د دې سره به دویمه مرتبه کې د دې خلکو څخه د وبو صفت به څنګه یو شکل دوی تګي شي، په کومه طریقه دوله ورکې دي شي او دغه په دې باندې به اثر سره هغه اثر چې قرآن او سنت ذکر کړي. درې خبرې بنور ذکر شاول د جهنميانو د جامو صفت چې دوی جامې به الله عزوجل د اور نه جوړي، څنګه به جوړي، په کومه طریقه سره د تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو. دغه نور سبب په ځمن کې دا خبره تشریح کول چې د جهنمونو پرشونه بچي بستر او د دې خلکو یو ارمان او پاغي باندې هیڅ پیدا نه مرتب کېدل. ډېر چې غوي چې دا خو لیکن الله اوس هغه چې مغي هیڅ پیدا ور کوي. اخر کې به دا خبره ذکر شي چې په جهنم کې ګره دا ټول راجمع کړي شي، کشران پر مشرانو لعنت وي او مشران پر کشرانو یو بل له عذرونه پیش کوي. دغه نور سبب او بعض اقسام ذکر شي یا بعض افعال او بعض صفات چې سړی د هغه لایق شي، دغه نه بروسه جهنم لورځي. له کفر د منافقت ته د انسان وجل، مسلمان زنا کول، سود خړل، تصویران استل، د یتیم د مال لزدن او ضربه، دروغ ویل، غیبت کول، چغلی او ما انزل الله قرآن او سنت په هغه باندې فیصله نه کول، بلکې دغه علم پټول چې دا باعث دي خبر شو چې ابو هريره رضی الله عنه به اره مسله به خلکو له تشریح کوله. اولنې خبره جهنم چې کله جهنم له ورو ورزول شي ول تور کړی ورشي، الله عزوجل به دوی له دې په لاسونو دی غاړو کې زنجیران، غرابونه، اتکړی وغیرہ ورواچي. هغه به څنګه سورة انسان کې الله عزوجل فرمایي چې ان اعتدنا للكافرين، یقینا مونږ تیار کړی د غیر مسلمانو لپاره زنجیرونه او توقونه وسعیرا او ور بل کړی شوی. غراب شو ورته ویل چې دا ورته په غاړو کې الله ورواچي. حتی په بعض روایتو کې د شریعت د وسپنې کندتار دا به الله عزوجل د ملائکو په سره باندې په دې خوري کې وردانونه کې او د خاص اندامو به بار کې ایسه به جهنم له ورځي. دا خبره حق دی را روان دي ورځو دا ټول کفار سره مخامخ کیږي. غافر کې به بل خبر الله عزوجل کړی دا الذين اغ انسانا كذبوا بالكتاب، چې غیر تکذیب د اسماني وحی کړي، او بما ارسلنا به رسولنا، واغه چې موږ استاد پیرا لګی دي فسوف يعلمون، دوی به پوه شي په خپل انجام. کله ازل اغلال چې کله به توقونه فی اعناقهم، د دې په سټونو کې او زنجیران دا بر دې په دې خو کې وي، او یسحبون فی الحمیم، دوی براخ کلی شي په دې ګرمو خټ کې در اوبو کې، ثم فی النار، به د جهنم پور کې یسجرون ورتیږي. به حسن بصری فرمایي چې د هر جهنمی سرمن به اوي زره کړه سوځي کې توجه. د قران مضمون دا دی چې الله عزوجل
ګرم ګرم بلورونه خټ کېدلې اوبه او د جهنم پور چې د دنیا د کله د ځمکه وسمن نه پیدا شوی دي دا څومره اور چې بګیدې کارخانې دي بټۍ دي شیونه دا ټول راجمع کا دا چې نه شپې ته کرته ډبل شي د آخرت ورته جوړيږي د شي اور چې په دې باندې او ګرمي شي الله عزوجل فرمای جهنمین به په دې اور کې ورکته کم چې کله بدی کې ورته کم دغه نه به ورسه به د ګرمای سره سره د جهنم دی اور لبوزم الته ور باندې نور ورته کم دا حال بلځه کې به وای سوره مزمل کې ان لدينا انكالا زمون سر زولني دي وجحيم من جهنم دي وطعام خوراک دي خاوند تکلیف او عذاب دي الیم دردناک دسه عذاب چې انسان زړه له درد ورکي زمون الله جوړ دردمن ویل دي به داده الحقيقه به بل سوي خذوه الله يوني سيدا مجرم د ابن ابي حاتم پر روایت باندې راځي چې کله الله عزوجل امر وکړي چې خذوه ویني سي نو په دیو امر باندې د کمزوري انسان په سبا او زر ملائکه راوچي قرطبي لیکلي د ملائکه چې د اوګي د یو طرف نه تر بل طرف باندې دومره سور د لکه مشرق او مغرب دا چې او زر راځي چې اوس موږ اوسه غو کمزوري انسان په دې منځ کې ورته سم لیدا بچي فغلوا معنا د غاړه کې توقونه ورواچوي ثم الجحيم به جهنم لور نه کوي به بدشي زنجیر کې چې دغه او زر زنجیرونه دي غزونه دي رب العالمین په غزونو باندې زوړن کوي الله اوی زره زنجیر به وسې زرا ولم اوی زرا اوی غزا دې سړي څه چل کړي چې دومره سخت سزا زموږ الله ورکړه انه كان لا يؤمن بالله العظيم په دنیا کې د الله سره ایمان لرل نه چې داشته دي نو کوي لرون به وسه نور برخداران جوړ کړو او بل تیجه به نه کوي الله تعامل مسكين د مسكين په طعام چې مسكين هم لا څوک دی دمسه مسله ده جهنم شکر جهنم لور شي خلکو خوراک بسنګي ان شجره الزقوم الله اذا زقوم داونه طعام الاثيم دا به طعام دي مشرکینو دلته کې اثم په معنا د شرک کلمهله لك تنبا يغلي جوش بوي في البطون بده خېټو کې محل درې معنا غانې دي تاسو که چیرته ویلډینګ کتلې دی او اوسپنه چې بده بل اوسپنه باندې ویلډینګ کیږي الله عز وجل فرمایي د ګرم ور بده کلمو کې دنه ورواچو دویم کلمه له دا معنا تیل که تاسو وګورئ چې ګرم شي او به دا تیل لري کا دې تیلو چې کوم خیره د غډیر انتي سخت ګرم الله عز وجل فرمایي دا ګرم تیل پیس کم کلمه له دا معنا دي جهنمونو دا ویني زوي اسخه بدنونه دا بدقشن رواني او داخلي به خوري او په دې خېټو کې چې کله وردن نشه الله الحمیم ته بده چې کومن کوي لکه څنګه چې خټ کېدل او بل شړقار کوي आवाज کوي دا به په دې خېټو کې دنه پړقي دا زموږ د الله خبرې دي بل چا خبرې نه دي بل ځکه به وایي سورې صفات کې ازالک خیرون امخ کې چې ذکر کړه دا غره د په مل مسته کې ام شجره الزقوم کر زقوم ونه ان جعلناها یقین موږ دا ګرځولې امتحان د پاره د ظالمانو انها شجره دایونه د تخرج چې راوځي د جهنم په دې منځ کې د دې غونچه کې چې دی لکه د شیطان سرونه بد شکلې کې دا خلک به خوراک کوي فمالئون من حلبتون صرف د خېټه به ډکې بعض خلک په خون باندې نه پیږي صرف د خېټه ورغوره زوا به چې کله خوراک وکي ثم ان لهم به د خلکو د پاره علیها په دې باندې ګډون دې من حمیم د ګرم اوبو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دور په کندولونو کې ورته ملائک وبروړي شکل دې مخله نږدې کې سرمنې راولي شي به سر ورواړي ارسلان دی وسی دغه نه ورسره به جهنم ده دلیل به طعام ځان لري او د عذاب ځان لري غشي کې به وي ليس لهم طعام د خلق خوراک بني الا من ذريع لا يسمنوا دا دشه طعام د شدا چاغول هم نه ولا يغني من جوع نسړې د لوګي نه به پروا کوي طعام کې دوه صفاتونه دي انسان په چاق شو د قشن د لوګي په ختم شه الله انت نشتا ذريع دا من اغزدار بوټي الحقيقه به بل څه چې انه كان لا يؤمن بالله العظيم دې سړي په الله باندې ایمان نه لرلو نه د مسلمانانو او مسکینانو په طعام باندې تیزه ورکو فليس له نشد در پر نن ګرم دوس ولا طعام خوراک ونی الا من غسلين ابن قتيبه د سمانا کړی دا چې کله د چا بدن سخاشي چنجيبه کې پیدا شي ویني زوی به کې رواني د پمن بدن باندې د خراب او ګرم او زیړه خلره رواني الله ودا بر جهنم نه خوراکي اسی ته سوچ کوه دې خلکو سکل بڅنګي ځکه قانون په دنیا کې دا شکل سړی خوراک وکړي به وایي چې لمغه وبو واستفتح دامن داخله به طلب د فیصله وکړي وخاب برباد شو تبا شو مراد شو هر یو بدمعش عنید د حق دشمن من ورائه جهنم د دې مخکې دی جهنم دی ورا قرطبي لیکلي د ازلاط نه دی ويسقى بر خلکو بسکلی شي ما انسدید نه زیړي وبو کته سو کله وګوره دا زخم شکل یو ځکه سخاشي نو دا وبد تک زیړي شي او غړب سره بسکینجتي بنی چې دا وي دوی تیر شي
هر طرف نه بدل مرګ منډه راخلی خو لیکن دا به مړ کېږي نه شدت عذاب الله دې له ورکم داسې حال روان دی انسان به دې لپاره تیارې په دنیا کې وي چې هغه په دې طریقه باندې چې قرآن او سنت کوم امور ذکر کړي دي هغه خپل عمل کړه ول الله به دې بچ کې ایمان دی منځ کې خشوع ده د فرش حفاظت دی د وادي لحاظ دی د امانت لحاظ دی د منځ حفاظت مسله ده به پیدي کارونه کې ځان نه بندول دي خلکو له خیر ورکول دي شکل د قرآن او سنت برابر جوړول دي مسلمانانو باندې بدنام ملګوا مسلمانانو باندې اختلافات مراوله د مصیبت په وخت کې صبر کوا د نعمت په وخت کې شکر کوا د خلکو په زړونو کې استا مینا د گاونډي سره خو سلوک کوا چې کله بادشاہ شه دروغ وایم پاک دامنی کوا د حلال رزق کوشش کوا په معاملې کې نرمي کوا پریوتی انسانان راوچتوا بیکار لکار پیدا کوا امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا خپل شر د خلکو نه بندوا محمد کې به دې شي وي او بس کله چې بده انسانانو باندې ما ان حمیمن ګرمه او بو نو کټ بکی امعاهم درې خلکو دا کلمه به الله ټوټه ټوټه کې او دې خاص انداونه اعلان دی وشي بنا بر توجیه بل ځکه به بل څه وي سورې کهف کې ان اعتدنا للظالمین الله یې مونږ تیار کړی ظالمانو د پاره ور ګیره بواچو بهم په کافرانو باندې سوراد قحیدی جهنم دیوالونه کدوې چې د طرف پرید د ابو کې شمنګ له اوبره کې ګرمه ابو ورته رب العالمین راوړي یشول وجوه مخونه به ورید کې ورید سرمنه به شکل باندې واړي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بد شکل دار چې د لاندې شونډه به دینامو پر راختلی بر شونډه به سر لختلی بئس شراب ډیر بد کلی وسعت مرتفقه او ډیر بد دی زیاده آرام زیاده آرام دنه د اشمل تحکم ورپسې وکی بل ځکه به وي سواد کې حمیم ګرمه ودی غساق جهنميان ویني سی ویلي دې خلکو جامع څنګه دي جهنميان چې جهنم له ورشي لغید پر جامع مسپکار دي حج کې الله عز وجل فرمایي فالذین کفروا اغه انسانان چې کافر دي کټ بکړي شي لهم د دوی د پاره ثياب جامع من نار اندور لکه دنیا کې وسړی خیاط ورشي جسمه لپاره جامه کټ کارخ کټ کا روا بړولې شي من فوقه رؤوسهم د پاسه سرونه دي الحمیم ګرمه او ګرمه او پر سر باندې راوړي د سر سرمنه به د خپل لاندې ورته وباشي بل ځکه به وی ابراهیم کې وذر المجرمين يومئذ تبدا مجرمان اوګری په دې ورځ دا به تړلې شي په زنجیرانو کې د دې کمیسونه به ننزلونه دغه شان د تنبینا وتخشى پټکړي به دې مخونو النار ور څه مطلب دوی د مخ د چټ کې به ملائکه نیولې په دې کندو باندې لکه څنګه چې به تور مثال د ننوي غړو شیخ باندې ډوډۍ راخلي دا به دې چټ کې وته ټومبلې د مخ به دې لمبو کې د شیدنه نه اوړي راوړي به کې شي دې خلکو بسترې بسنګي پرشونه سورة عرب کې الله عز وجل فرمایي ان الذين يقيننا انسانان چې تکذیب کړي زموږ د آیتونو آسماني وحی نه مني یو د الله قدرتونه نه مني دوا د رسول الله معجزات نه مني درې واستكبروا عنها داغین ځان لوی ګڼلې دي کلو بنشي دوی له ابواب السماء د اسمان دروازې د جنت او داخل بنشي جنت لره تر دې پوری شوخ نه نوځي په هغه سوري د ستن کې د ګندلو ستن ده دغه وړي کې سوري دي نو په دې کې چې کله دا اوخ نه وته دا بر جهنم نه راوځي نو دا اچرته ممکن نه ده دې ته ویل شي تعلیق بالمحل جهنمی به هیڅ وخت جهنم نه نوځي یو قرأت راغله جملو چې کله د میم شد شي نو به دینه مراد اغه لوی لرسي او کړای د شپاغه باندې دقه کشته په ساحل کې تړلې کیږي دا به کې نه نوځي وکذلك نجزي المجرمين الله اذا قشن المجرم سره موږ د عمل کو لهم من جهنم دې خلکو لپاره د جهنم نه پرسونه دي د پاسه بلستنیم د پر اور دي لاندې مور دي وکذلك نجزي الظالمين هر مشرک ظالم له الله ودا سزا ده جهنم چې جهنم لور شدیر ارمانونه به کې خو هیڅ پیدا نه ور کوي سورہ نام کې الله عز وجل فرمایي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تاوان کړي یقینا هغه انسانانو چې تکذیب کړي د الله سره ملاقات جسم پیښې د رب العالمین سره نه کېږي د اسی او تی بوتي لکه د هرین چې دا خبره کوي انسان دې ذره ذره شي په قبر کې د پروت او به د الله مخ له راوچي دي حتى اذا جاءتهم در دې پر چې دوی له قیامت راشي بغتة الناسا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشکات په حدیث کې راغلي دي څلور صفاتونه ذکر کړي یو سړی به ډوډۍ خوري لاخوري به نشي کړي نه چې الله به قیامت راولي یو سړی به تور مثال رق پروشي کاتب اخلاص کړي چې الله به قیامت راولي یو سړی د اسون د پاره به اخر برابر کړي باغې کې به د خوراک څاکو به است لپاره جوړ کړي نه چې قیامت به الله راولي یو سړی به ګډه بسره الوي چې دغه نو فارغ شوی نه چې الله عز وجل به قیامت راولي قالو دی وي تبعید مونږ لره علامه په هغه څه باندې چې مونږ نقصان کړي د دغه باره کې توحید وهم يحملون اوزارهم دی بار کې درانه بوجونه په خپل شاګانو د خروغون دي الا ساء ما يزرون الله ډیر بد شي د خلکو بار کې جهنم لره روان دي ارمان بکی خو هیڅ پیدا باور نه کی بقره کې به وای
كذلك يريهم دقشان الله خيدو لرا اعمالهم د دوی عملونه ارمان کدی کې معنا درو یشنو حسرات و مفل او يبدي معنا د حال د دوی بتینه وشي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يدخل احد الجنه یو کس په جنت داخليږي نه مگر دلته الله د ور اغه زه وخی د دک چرته بدی کړي وي څه مطلب د ار سړي په جنت کې برخه په جهنم کې یو سړي د بتور مثال احمد دا چې کله الله عز وجل جنت ته داخلي نو د جهنم زیب مرتوخي لمبي سوري پریدونه چې ورداستا زیو او که چرته تا کفر او شرک کړي وي چې ایمان د امنو نن په دې طرف لاري لیزدا د شکر چې د سړي زی چې په اعتبار د شکر الحمدلله چې دې کې د الله ایثار نکړه ولا يدخل النار احد ور لبه یو کس داخل نشي مگر داغه چې کوم عیسی په جنت کې داغه ورته الله وکي ډیره مزیدار ليكون عليه حسره چې ارمان وباندې راشي هاي کاش که خو مې ودا لیدل نه وي چې لیدل مې نه بهم خو دغه قیمتي زه ورته رب العالمین وکي دغه نه ورسې استلا به جهنم له ورسي انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نبی کریم علیه السلام ان الله يقول الله عز وجل فرمایي ډیر سپک عذاب په عذابونو کې یوم القیامه وي سپک انسان د ور والا په اعتبار د عذاب سره لو ان لك ما في الارض کستا د فار چرته هغه څه چې په دې ځمکه کې ټول شي داستا شي ته به مال جرمانه کې راکې الله به وایي چې او الله عز وجل فرمایي د دین یو وړي کې شی ما درنه وخت او اسانه شی ما درنه وخت او چې ته بس ما سره شریک نه جوړې تاسو ما سره شریکان جوړ کړه نن دا ټول دنیا د نزب جرمانه کې نه ونم ابدي په جهنم کې اوسېګا کله جهنم له ور داخل شي مشران به کشران باندې لعن تان وي او کشران به مشرانو عرفك الله عز وجل فرمي قال الله عز وجل بورتوي داخل شي في من بجروبونو کې قد خلت من قبلكم تستاسو مخ کې تیر شي من الجن والانس بيرين من انسانان في النار پور کې پرات دي پیریخم د اور نه جوړ دي دا چې اور لور شي بیت سو الله عز وجل په دې اور کې د شي طاقت پیدا کوي چې د بدن اور باندې وسوځيږي لکه زما د الله سم د خاور نه پیدا لري استاد مخ هم د خاور نه پیدا لري خو شلق د نسوګو باسي په دې مخ درد محسوسيږي شربيني لیکل الله عز وجل به د اندامونو د انسانانو غوندي کی وكلما دخلت امه چکل داخل شي او گروپ لعنت اختها په خپل مثل باندې لعنت وي چې وتبو برباد شي مشرانو تاسو مونږ غر کړو کفر او شرک لمراجمه دعوت کړو حتی تر دې چې راجمه شي ټوله قالت نبوه دا ورسنه اولنې لا ربنا يا رب زمون دي خلکو مونږ گمراه کړو دله د چند عذاب ورکړه وره الله عز وجل فرمایي د ټولو لپاره ډبل عذاب د خدای سنت پوي دی دا مشابه د کشران لوي چې فما كان لكم علينا من فضل تاسو په موږ باندې خو غرواله نه لري وسکه عذاب ما كنتم تکسبون په دنیا کې مو کفر او شرک کارونه کړی نه به ابدي اوسېږي مشران او مشران دا ټول راشي د دې وجنه ایوب شیخ تری فرمایي چې رب العالمین نعمتونه کې لوی نعمت په نوجوان باندې دار چې الله عز وجل دې عالم په تربيت کې راولي چې الله رسول الله خلک دعوت دی دا کو شرط د مولا په طرف باندې من خلک دعوت ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې د ابل مولا راټینګي جنت پرې د جهنم په روان شي توحید پرې د شرک په روان شي دربارونه کې اوسېږي را مدد شو ورته وي د غیب علم بل چاله ور کوي به موسی ارمان کوله عنکبوت کې به وي ثم يوم القيامه به د قیامت پر ورځ باندې انکار وکي باز استاسو په باز نور او لعنت په باز وکي استاسو په باز نور او استاسو ورده ومالکم من ناصرین هیڅ کوم ګور استاسو کوم کې به نه فرقان کې به وي بل كذبوا بالساعه خلق تکذیب کړي د قیامت او اعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا هغه چې تکذیب د قیامت کړي هغه لپاره مې ور تیار کړي دي اذا راتهم دا ور چې کله داخل وګوري د لری ځان سمعوا لها تغيزا دا به غړمبا ګوري او سيدي پړخيږي ومن شي واذا القوا منها شکل ورغور زول شیطان زله تړلې شوی وي دوی به دی وخت چې وتبا شو منګه دوی ته ویل شي یو کړه تبعي اوازونه مکوي بلکې تاسو لپاره ډېر تبعي روان دي سبا درس کې ان شاء الله کې چې ژوند دیو هغه خلک به ذکر کو د الله په فضل او کرم سره چې چاله عذاب او چاله سزا ورکړي دي شي چې به تور مثال پاږي کې منافقان دي یو کفار په کشتره دوا هغه انسانان چې هغه ناروا قتلونه کې د مؤمنان وجني زناکار نارینه او زنانه سود خورون کی تصویر استون کې د یتیم مال خوري دروغ وای غیبت کوي چغلی او التبه به یو بل سره دی بحثونه جنجالونه وي دغه نه ورسره به رب العالمین مختلف عذابونه د خلکو لور کې سرمنه به ورته وسوځي نور براوړي دغه نه ورسره به ورته ډبل راوړل شي د جهنم لبوي ته ډک شو کنه غوي نور موږ لرو غواړه به د جهنمونو د ویني روان شي زیو به روان شي د اوخ به روان شي لیکن الله عز وجل فرمایي موږ به نه منو د چا چې په جهنم کې برخه داغه برخه په جهنمي لور کې د چا چې په جنت کې برخه داغه برخه به دیبل جنتی ده به دا خبره ذکر شي چې دا کوم انسانان موحدین نه ګناګاران دي دا به وسوسېږي لیکن الله عز وجل به ورزرو بشي به د ور ولا په عذابونو کې زیات عذاب د چا دی او کوم انسانانو به د ور کې همیشه یو کوم په جنت کې او اکثر احد د جنت او د ور والا بچو کې او اخر کې به پرده ذکر شي ما بین د ور والا او د جهنم والا
او به د قشن د جنت ور ور سره نږدې د قشن د یو بسره باغ مکالمه حجت باجینی دغینه ورسته به الایمان بالتقدیر ذکر شي چې ایمان بالتقدیر څه ته ویل کیږي او د دې پیدا سره او د تقدیر اقسام الله رب العزت موږ تاسو په خپل فضل او کرم سره د جهنم د اور نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته